اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د بولان د پښتو وخت قدرمنو مینوالو، ډاکټر عبدالرؤف رفیقي ستاسو په خدمت کې حاضر دی. زموږ د مینې او اخلاص سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې تاسې دا وخت د نړۍ په هر ګوټ کې یاست. زموږ دغه ژوندۍ خپرونه به د خپل ژوند په نیکمرغه شیبو کې په روغ زړه او ښه صحت ګورئ. ستاسې د ټولو دې د اختر ډېر مبارک سي. خدای دې وکړي چې دغه اختر هم ستاسې په ژوند کې ډېرې خوشحالۍ راوړي. رښتیا خبره خو دا ده چې د انسان په ژوند کې یو څه داسې لمحې راځي او د فطرت د کائناتي سیستم انسان کله کله لږ سره ښوروي. دا د وخت یو آله ده، دغه اخترونه، د مواقع، د خاص مواقع تا ته دا یادیانې درکوي چې ته ویښ یې، ستا پام ستا یو کال بل تیر سو. پروش کال وګوره ستا سره په عیدګاه کې څوک ولاړ وه او سر څوک دي. دارنګه کوشش وکړه چې تا خو به د تیر کال په دوران کې د چا زړه نه یې زیر کړی، څوک خو به درڅخه خوابدي سوي نه یي. هغه په خوله که. د اختر یوازې دا معنا نه ده چې ته کبابونو نوشي جان که، بیخي د زړه پر سر دې دارو سه. لاکن د دې سره د خلکو د حقوقو خیال ساتل ډېر ضروري دی. د اختر په دغه خپرونه کې به ستاسې سره مجلسونه کوو او زما سره چې دلته کوم میلمانه تشریف لري د هغوی پیژندګلوي ستاسې سره وکړمه. ډېر قدرمن، ډېر ویاړلي شخصیات دي. زما لومړی میلمه چې زما سره زما څنګ ته ناست دی جناب احمد ولی اچکزی صاحب دی. ماشاءالله څومره ماشاءالله خدای پاک دې د بدو سترګو په امان لري. په لږ عمر کې ډېر کار کړی دی او د پښتو ژبې دپاره، د ادب دپاره د دې سړي خدمات به پر دې به د دوی سره غږېږو. او احمد ولی جان خدای دې راوله ستړی مه سې. خدای دې ښه درولي. څه احوال دی؟ ستاسو د ټولو کتونکو او ستاسو د همکارانو دې د اختر مبارک وي. الله دې هره ورځ درته د اختر ورځ وکړي. ستاسې دم ډېر مبارک سي او ستاسې قدم زموږ په لیمو. زموږ دویم میلمه زموږ ډېر دروند شخصیت، ډېر قدرمن انسان، ډېر خواخوږي او ډېر په زړه پورې انسان چې یعنې موږ له ماشومتوبه د ده د غږه سره زما په خیال د زیاترو پښتنو غوږونه د اواز سره آشنا دي. کله چې به د راډیو له راډیو څخه د غږ را نشرېدی نو موږ به حیران وو چې دا به څوک به یي، څنګه به یي. نن هغه شخصیت هم په تاسې نیغ په نیغه وینم، جناب احمد جان ګران صاحب. احمد جان صاحب خدای دې راوله. ګران صاحب څنګه یې؟ ډېره مننه. جوړ په خیر. ډاکټر صاحب ډېره شکریه ستاسې. اول خو زه تاسو ته او د دې پروګرام ټولو کتونکو ته د اختر مبارکي وایم. خیر اوسې، ستاسې ته مبارک سي. دا هم دعا ده چې الله تعالی دې زموږ په ملک کې هر وخت زموږ د ملک او زموږ د ملک چې وګړي دي الله پاک دې خوشحاله ساتي. داسې د اخترونو کې آمین ثم آمین. قدرمنو کتونکو د اختر خوشحالۍ دي، د اختر موقع ده، غنیمت دی. د زړه خواله به کوو. مسافران به راغلي د لرې هېوادونو څخه کوروله او خپل هغه ورک عزیزان چې بسته کال یې نه وي سر لیدلي هغه به په دغه اختر کې یو د بل په دیدن خپلې سترګې خوږوي او یو د بل په دیدن به ځانونه مړوي. څومره د خوشحالۍ خبره ده، څومره او خاص کر هغه خلک چې خپل هغه تیرونې رښتې ژوندي وي او د هغوی په دیدن یې سترګې خوږي. دا ډېر بختور خلک دي. او کم خلک چې له دغه نعمتونو محرومه دي خدای پاک دې د هغو د زړه هم پتری وکړي. خدای دې د هغه د حالاتو تسکینده ولګوي او پروا نسته، ژوند دی تیریږي، خو نقش که مثبت نقش پر زړونو پاتې سي دا به ډېر ښه وي. وایي زړونه مه ماتوه لال د بدخشان دي، زړونه مه ماتوه لال د بدخشان دي، آسان نه دی رغستنګ د شکستو. نو موږ به کوشش کوو چې دا د لوی اختر خو د حج موقع او
ماشاءالله خدای پاک دې د حاجانو حج قبول کړي او ډېر عبادات ډېرې دعاوې به کړي خو ورسره د رحمان بابا دا شعر چې د خلیل تر کعبه ده کعبه د غوره که آباد کې څوک ویران حرم د زړه د بیت الله زیارت یقینا د حج د اسلام په 5 مناسکو کې یو فرض دی یو رکن دی د اسلام خو د زړونو رغېدن ډېر ضروري دی او دغه اختر د دې معنا ده چې باید چې موږ په شاوخوا کې وګورو چې زموږ څخه به څوک زهیر نه وي زموږ څخه به څوک خوابدی نه وي زموږ در لاس خو به داسې تعدا نه وي وتلې چې هغه ته به رنځ رسېدلی یو او بل دا چې د حقوق الله سره سره د حقوق العباد خیال ساتل پکار دي ستا همسایه ستا په دفتر کې ستا سره کار کوونکی ستا په دکان کې ستا مزدور داسې شاوخوا لږ وګوره چې د خلق خدا حقوق تا مراعات کړي دي که نه احمد ولي جانه دلته په کوټه کې دی لومړی اختر دی او تیر اختر دی په المان کې و په جرمني کې اوسېږې څه فرق دی د جرمني د اختر و د خپل مور و پلار سره د اختر زه خو دلې په کوټه کې لوی سوی یم کورنۍ مې دلې ده ګاونډیان مې دلې دي ملګري مې دلې دي پخواني کلاس فیلوګان یا همصنفیان مې دلې دي نو د دې ځایه اختر او بیا د کوټې خلک خو ماشاءالله زه وایم چې په روش کال دا د کوچنی اختر دی په جرمني کې و دغه دی دلته دی فرق یې دغه دی چې دغه خلک هغه چې ډېر زړه ته رانږدې دي هغه دلې دي او هلته هم موږ پښتانه لرو د پاکستان د افغانستان د ایران د ترکیې مسلمانان لرو دغو سره په ګډه اختر کوو نو اوریم اختر جوړوو او ښه په خوند یې جوړوو خو نو د کور اختر خو نو د کور اختر ښه هلته دا تاسې چې هلته اوسېږي نو هلته خو ظاهره ده د مسلمانانو به یو د بل سره ډېره مینه هم وي د مذهب د نږدېوالي په وجه نو یو بل کورو ته ځي یا سفرونه کوئ لرې نږدې محلي ترتیب څه د لیدلو کتلو ورې داسې دی چې ټولنې دي یا اتحادیې دي د مختلفو هیوادونو د وګړو اوس د ترکانو خپل اتحادیې دي هغه خپل مساجد لري خپل کلتوري مراکز لري دغسې د افغانستان د خلکو د پاکستان غیر یا حتی د پاکستان او افغانستان داسې اتحادیې هم شته چې په ګډه دوی اتحادیه لري او مسجد لري کلتوري مرکزونه لري دغه کلتوري مرکزونه او دغه مساجد چې دي هغه بیا د اختر لمانځنې ارګنایز کوي نو بیا دغه د مختلفو نه صرف بیا دغه د اختر لمونځ ته او ورې ګډ سره کښېنستل چای څښي ډوډۍ خوري هغه بیا نور خلک هم راځي چې مسلمانانو یعنی دروازه ټولو ته خلاصه وي نو ورې پښتانه هم سته د نورو سیمو خلک هم سته نو ورې اختر جوړوي او یو د بل کورو ته ځي دغسې لکه دلته چې دی چا چې خپلوان وي ورې خپلوانو ته ځي نو دغه د اختر خوند ورې اخلي ډېر ښه په زړه پورې احمد جان صاحب دا وخت تر دا اوسه پورې دی د ژوند څو پسرلي لیدلي ډاکټر صاحب داسې زما پیدایش خو د کال 1946 دی ښه په دې حواله سره زما په خیال چې یو اویا کال ښه د پخواني اخترونو د اوسني اخترونو څه فرق محسوسوې ډېر زیات فرق څه شي مثلا فرق خو نو په هر حواله سره زه دا ویلی سم چې پخوا چې کوم اخترونه وو سادګي وه خلک ساده وو ساده ژوند وو لیکن د یو بل سره په لیدلو کې د نن په نسبت هغه وخت ډېر شو مینه وه اخلاص وو تود هرکلی وو غرض نو لالچونو نه وه بلکل دغسې وه بله خبره دا چې د خلکو د میلو د ساترۍ دپاره ډاکټر صاحب یو عجبه خوند به کوي چې په دا کوټه کې د مالي باغ چې ورته وایي صادق شهید پارک دلته به میله لګېدله نو په دې میلې کې به په کوټه کې چې کوم اوسېدونکي قومونه دي لکه پښتون بلوچ او داسې نور براویان سو
د دوی به جلا په دغه د اتڼونه به وي باقاعده ډولونه به وو اتڼونه به وي یو عجبه خوند و یو عجبه کیفیت و زه یې بیانولی نه شم کله کله چې زه سوچ وکړم وایم خدای پاک عجبه وخت و هغه وخت اخترونه او اوس دغه خوند او کیفیت په هغه وخت کې و که هغه ستا د عمر په هغه حصه کې و که اوس هم الکوان دا کوچنیان ماشومان چې ورسې په روښانو سپاره دي څوک چشکي څوک په زنګو کې زنګېږي نو خو دغه دوی خو اوس هم هغونه خوند پر اخلي نو دا ستاسو پوښتنه دا ده چې یا ډاکټر صاحب داسې نو زما په خیال چې د وخت ډېر فرق دی ښه د وخت هم او بیا د خلکو هم ښه ځکه چې هغه وایي که نه چې وایي زړونه ډېر بدل سوي دي دغه احمد ولي جان د احمد جان ګران د مجلسه پورې نه دا د مصر په یو میوزیم کې یو 4.5 کاله زړې کتبې وې نو په هغه کې یو خبره داسې هم لیکلې ده 4.5 کاله د مخه وایي دا د نن سبا ځوانان ډېر بې ادبه سوي دي د سپین ږیرو عزت نه کوي جنریشن ګیپ به یې زه وایم دغه دی یو نسل د بل په ژبه نه پوهېږي بل د بل په ژبه نه پوهېږي سعید کتونکو احمد ولی جان پښتو ژبې ته ډېر کار کړی دی د اختر خبرې به هم کوو خوږې خوږې خبرې به هم کوو لږ لږ ترخې به په دې کوو چې دغه اریړه خو نو ترخه یي مګر څونه شافي کافي و شافي خدای تعالی د شفا ډېر شیان پکې ایښي دي نه نو داسې لږ کله کله یو نوکاره جګول په دې ضروري چې ورور نو خو ورسره روغبړ ورسره وکړه هغه پښې غځولي دي سهار یې کالیم نه دي اغوستې او ته ځینې خو آباده یې نو تر هغه خو دا ښه ده چې د پښو یې لاندې کار څه دا نفس لرې که دا یو د بل سره خوشحالي وروري او کرابتونه او محلهداري د چا سره چې د سلام بند دی پر چی شي بند دی یا کاکا د چا پلار وژلی دی چې سلام سره بند دی ولې دا نفس لږ در پښو لاندې کوي دغه اخترونه په ژوند کې ډېر محدود راځي چې سبا باور نشته دا یو د سا پړی دی ګوره کله وش کېږي نه دا د ورېښمین تاره سلا ډېر نری دی یا به تکللی یا به واده ته ساو جواب ورکړی دی به کللی نو چې بیا لاسونه وژې او سبا ارمانونه یې تر هغه خو دا ښه ده چې بس دغه اختر یو ښه بهانه ده خوابدۍ او بېبختۍ او دا کیسې باید سړی د پښو لاندې کړي احمد جان سره به د علم و ادب خبرې کوو د احمد جان ګران سره به د ده د ریډیو د تجربو خبرې کوو د ده د پروګرامونو او د ده د خوندور ماضي او ښه ستاسې ټلیفونونه به هم اخلو او یقینا ستاسې زموږ اړیکه ستاسې په یاده 920 دا اوس غوږی راپورته کوي او زموږ سره اړیکه ونیسئ 920 یو څوک فی الحاله په لاین دی دی به واورو السلام علیکم وعلیکم السلام رفیقي صاحب علي حسن جان د کوټې څخه نیکې دي او سلامونه احترامونه درته ډېر کوم قدرمن مېلمنو ته ښه راغلاست وایم مبارک خیر اوسې مهرباني علي حسن ورور ستا دې ډېر مبارک سي خدای تعالی دې عبادات قبول کړه امین ستاسو عبادتونو قربانیان دې الله پاک قبول کړي او ستاسو د لاندې ستورو مېلمنو ته ښه راغلاست وایو ژوندی اوسئ چې دوی به روغ جوړ او دوی ته موږ نیکې د سلامونه او د اختر مبارکي وایو نو ټولو کتونکو د اختر مبارکي وایو خپرونه ډېره ښایسته روانه ده ماشاءالله د پی ټي وي بولان دا کوشش دی چې دا رقم د لاندې ستوري راولي او داسې ځوانان راغواړي چې د هغو د زړه اواز چې هغه تر موږ پورې رارسوي او رفیقي صاحب ماشاءالله تاسو په خپله د ادب سره ډېر تړون لري او تاسو ډېر ښه خدمت کړی دی نو پر دې موقع باندې زه به د شاعر صاحب څخه یو غوښتنه دا وکړم چې دی یو څه اشعار د اختر پاک له باندې موږ ته ډالۍ کړي انشاءالله که خدای کول ډېره مننه علي حسن او ژوندی اوسې په مخ دې ښه نو احمد ولي صاحب تاسې د ډکشنري لیکلي دي کتونکو احمد ولی جان د پښتو قاموسونو په لړ کې ډېر په زړه پورې کارونه کړي دي د ده دا قاموس چې دی نه دا د قاموس دی او دا پښتو اکاډمي کوټې چاپ کړی دی احمد ولی جان په دې کې څو توري دي او څه شي دی دا د پښتو همامانیزونو او ورته لغتونو قاموس دا څه شي دی او دا قاموس تفصیل دا چې دی دا سینونیمز چې موږ په انګلیسي ژبه ورته وایو یعنې یو لفظ د یو شي لپاره موږ ډېر لغتونه لرو چې همدغه معنا لري نو په دغه قاموس کې تقریبا 18,000
پښتو لغاتونه ما راټول کړي دي او بیا مې د هغه سره نور پښتو داسې لغاتونه لیکلي دي چې همدغه معنا ورکوي یا ورته معنا ورکوي یا لهجوي بڼې دي او یا هم املایي بڼې دي. ډېر ښه. نو پر دغه همامانیزونو باندې د مخه هم کار سوی و یا تا لومړی ځل دا کوشش وکړ؟ تر کومه ځای چې زه خبر یم د سینونیمز یا دغه د هممانیزونو دا به فکر کوم لومړی قاموس وي. ډېر ښه، ډېر په زړه پورې. نو دا بیا اڅکزی پښتو الماني قاموس په دې کې څه دي؟ دا لومړی قاموس دی چې پکې کې پښتو لغاتونه په جرمني ژبه ترجمه سوي دي. پښتو جرمني؟ پښتو هر پښتو لغات ته په جرمني ژبه معناوې لیکل سوي دي او د دې ترڅنګ دا کشکې لږ خاشازوم کې چې دغه د دوی د کتونکو لږ ښه بل دا دی چې په دغه قاموس کې نوښت دا دی چې هر پښتو لغات چې ما راوړی دی د هغه ریفرنس مې ورکړی دی چې دغه پښتو لغات تر مخه په کومو پښتو قاموسونو یا ډکشنریو کې راغلی دی. د دې ترڅنګ مې ورسره کوشش کړی دی چې داسې یو بیت پیدا کړم د پښتو کلاسیک شاعري څخه چې دغه پښتو لغات پکې کارول سوی وي او بیا مې د هغه منبع ورکړې ده چې دغه بیت شعر چې دی دا مې د کوم کتاب څخه د کومې پاڼې او د کوم لاین څخه راخیستی دی، د کومې کرښې څخه مې راخیستی دی. نو دا د پښتو توري دي په الماني اړولي دي؟ بالکل هو. ښه. د المانیانو په درد هم دغه شی خوري؟ هو. دوی استعمالوي؟ دوی استعمالوي. بله خبره دا ده دغه ټوله قاموسونه زما څو قاموسونه دي چې پکې څو چاپ سوي دي هغه نور ټوله اکثر چې دي هغه آنلاین دي، یعنې څوک کولی سي چې په مفته توګه آنلاین هم دغه ټوله قاموسونه وکاروي او پکې کې لټون وکړي. په دې کې څو لغتونه راغلي؟ په دغه کې تقریبا 12,000 پښتو لغاتونه دي چې هر لغات باندې جلا جلا څېړنه سوې ده، تحقیق سوی دی لکه ما چې عرض وکړی. بیا مې د هغه هم د هر پښتو لغات مې هم املایي او لهجوي واریانتونه راوړي دي. ډېر اعلی، ډېر په زړه پورې. او ورسره دي ځای پر ځای یو شعر میر هم ورسره راوړي؟ بالکل هو. تقریبا 9,000 بیتونه دي د نظر لغاتونو لپاره چې د هغو منبع مې هم ورکړې ده چې دا مې د کوم کتاب څخه راخیستی دی. نو هغه فرض یې که اوس د حمید مومند شعر دی یا د خوشحال خټک دی یا د معزولا مومند دی، نو د هغه سره دي بیا یو حواله د څه شي ورکړې ده؟ د دیوان، د چاپ، د څه شي؟ بالکل. د کتاب په سر کې مې هغه کتابونه چې ما د منبع په توګه کارولي دي د هغو د چاپ کال چې کوم کتاب دی کوم چاپ دی هغه ټول مې لیکلي دي. بیا خپله د قاموس دننه مې بیا ورته لنډیز لیکلی دی چې حمید مومند خو څوک د کتاب په سر کې وګوري بیا چاته معلومیږي چې دا د کوم کال چاپ دی، چا چاپ کړی دی او کوم کتاب دی، پر کومه صفحه ده او کومه لیکه دی. او که اجازه وي لکه اوس دلته اسمان دی، د اسمان لفظ سره ما خو الماني معناوې لیکلي دي. هغه په الماني ووایه. اوس مثال لکه هیمل او هیمل شتریش او هیملس ګویلبه. اسمان موږ تاسو بعضې وخت د موسم لپاره هم کاروو، نو هغه لپاره مې کلمه هم لیکلې ده. بیا مې یوه لنډۍ ورسره لیکلې ده، اسمان او ځمکه دواړه ژاړي چې یو اشنا له بل نه اخلي رخصتونه. بیا مې د دې ریفرنس ورکړی دی چې دغه لنډۍ ما د کومه کړې ده. نو دا چې دی دا د علومو د اکاډمۍ کابل چاپ لنډۍ کتاب دی، صفحه نمبر 4 او کرښه 14. او بیا مې اسمان موږ د هسک لپاره هم کاروو، هسک یا لوړ، نو بیا مې هغه هم سره لیکلی دی. ډېر اعلی. نو دا مې د هر لغات سره دغه لیکلي دي. کوشش مې کړی. رحمان بابا چې وایي کله مځکې و اسمان ته خاته ګران دي، دا قدم په یوه ګام دی د اخلاص. دا بل قاموس کوم وګورو کتونکو ته؟ اڅکزی پښتو انګلیسي قاموس. ماشاءالله. دا چیرې چاپوي؟ دا چاپ کړي چیرې دي؟ دغه دوه قاموسونه چې دي دغه پښتو جرمني او پښتو انګلیسي دا مې په چین کې چاپ کړي دي. په چاینا کې دي چاپ؟ په چاینا. او هغه تر مخکې چې تاسو ویل چې د پښتو اکاډمۍ کوټې چاپ کړی دی هغه فکر کوم یا به د لې په کوټ کې یا به په لاهور کې چاپ کړی. ښه. دا په دې کې د پښتو انګریزي توري راخیستي؟ په دې کې مې پښتو لغاتونه راخیستي دي او بیا مې د هغو انګلیسي معناوې لیکلي دي. او دلته هم چینان، دلته هم ریفرنسونه ورسره دي چې دغه پښتو لغات چې دی په کومو قاموسونو کې مخکې راغلی دی او دا چې دغه ما داسې ترجمه کړي دي معنا مې لیکلې ده، د هغه د اثبات لپاره مې بیا هم کوشش کړی دی چې زه یو بیت راوړم د پښتو شاعري څخه او د هغه منبع مې ورکړې. ډېر په زړه پورې. یو څوک په اړیکه کې دی. السلام علیکم.
وعلیکم السلام رفیقي صاحب څنګه ستړی بس ورور سلام شه په خیر څوک له کومه ځایه نصیب الله کاکړ د ګورمنډي چوک ته ښه نصیب الله جانه څنګه یې وروره ښه ته څنګه یې شه په خیر و د بزندم رفیق صاحب د اختر دې مبارک سه ایمان دې سلامت ته قرباني دې قبول شه په جانو په غاجان کې شمار کې خیر اوسې ته څنګه یې رفیق صاحب شه په خیر مننه ورور ماشاءالله ډیر وخت بعد پروګرام تاسو ونه پسندلم نو زه ودان دروښه خود ما ته خو زړه آشنایان نو بس دنیا خو دغه نو کوچنی دنیا ده چې هره خواته وګورې نو دغه د ګلمنډۍ چوک باندې د ملکمنانو د کور څخه ګاژم ښه ماشا او ډیر ښه نصیب الله جان بخیر ما زړه سره مننه ژوندی اوسې د اختر ورځ ده مبارکي ډېر ورته وایو د مېلمنو ته بس په یوه خبره مو زړه ډېر خوشحاله دی چې د خدای لاره ده چې پښتون یم دا ښایسته پښتانه کیسه او دومره ښایسته ژبه خلک دا کوشش کوي چې دوی وایي چې نور زبانونه به هم زده کړو خو دی نه د پښتون خپل ګرامر نه ده که دی راواخلي بلوچي پښتو فارسي انګلیش روسي چاینا دا ګرده زبانونه چې دا پښتو زده کولی شي لیکن ډېر خلک بیا دې زبانونه چې پښتو نه شي زده کولی د دې پښتو باید چې قدر وکړو ډېر په زړه پورې نصیب الله جان ماشاءالله دا احمد ولی جان چې دی نه تو څو ګوره پښتو انګلیسي دا ډکشنري چې د لیکلې ده مطلب دا داسې معمولی کار نه دی نه دغه رقم دا پښتو الماني یعنی په جرمني ژبه د پښتو د لغتونو کار کړی دی دا په پښتو په انګریزي نو دغه ځوانان چې راپورته سي ان شاء الله که خدای کوله دا خاصه د خلکو خبرې دي چې یا پښتانه داسې دي یا داسې دي دا خو ډېر علمي خلک دي ډېر جانان ډېر مهربان او ډېر د مینې پیغمبران دي ورور رفیقي صاحب کېدلی چې خلک ډېر خلک خبر چې کوم د لینګویج ترانسفر کړی دي په جرمني زبان کې په انټرنیشنل میډیا باندې د ډېر غټ دغه راځي ان شاء الله که خدای کول چې یو جرمن پښتو لفظ یعنی کې مخ خو چې موږ زړه په زور تاریخ په افغان یادو پښتو نو د دې د جرمن به هم پریشان شي چې تاسو نو پښتانه رالو چې موږ په پښتو کې زردګه کې ډېر ډېر خوشاله شو ډېر مننه دا ځوان دي خدای پاک ژوند او ژوندۍ ورکړي دته موږ ډېر مبارکي ورکړو په دې موږ ډېر خوشاله یو خدای دې ډېر په مخ بوزي دته موږ ډېر دعا وکړو او ټول وطن ته او خاص کر زموږ ټول پښتانه وره چې په هر ځای کې دې خدای دې خوشاله او روغ کړي امين دا ورسره یو خاص چې دا کار الهي او چې څومره کوشش کولای شي نور زبانونه هم شته چې هغه باید چې موږ لاندې کړو که خدای کوي بس ته خپرونه تر پایه اوره په ډېر زیري به احمد ولی جان پر تا وکړي رفیقي صاحب یو خبره ته کومه بله یو خبردار ته کومه چې باید چې د برټش ته مجبور چې دوی خپل ترانسلیټ په پښتو کې ورکړي باید پښتو دونه بوزو ښه صحیح مننه په مخه دې ښه دا بل پښتو فرانسوي سیند دا قاموس د دې لږ تشریحات که پښتو او فرانسوي دا چې دی ډاکټر صاحب محمد اکبر وردګ لیکلی دی زه په اصل کې یوه آنلاین پروژه لرم چې قاموسونه .com نومیږي یعنی ما نه یوازې آنلاین ده هو دغه ویب سایټ چې دی قاموسونه .com په هغه کې اوس فیلحال موږ 43 قاموسونه لرو آنلاین د هغه لپاره مفت اپس دي د انډروید موبایلونو لپاره او په همدې راز د اپل موبایلونو لپاره او د وینډوز سیسټم لپاره موږ مفت پروګرام لرو چې څوک یې ډاونلوډوای سي او کاروای سي د دغه پروژې په ترڅ کې ما د نورو پوهانو سره هم کوشش کړی دی چې نوي قاموسونه ولیکي د دغه پروژې په چوکاټ کې چې په هغه کې دغه فرانسوي قاموس دی په روسیه کې 3 قاموسونه لیکل سوي دي دغه زما د پروژې په روسي ژبه باندې زما د دغه پروژې په چوکاټ کې او همداشان هغه لومړی پښتو چینایي قاموس چې لیکل سوی دی په هغه کې هم قاموسونه .com یا د زما پروژې چې د همکاري درلودلې ده ستا په دغه قاموسونه .com که دا کتونکو ته لږ سپیلینګ هم وسي او چې بیا که څوک سرچ کوي لکه دا نصیب الله جان داسې نوي ځوانان چې دي ډېر شوق لري د ژبې سره د خپلې مورنۍ ژبې بالکل دا چې دی QAMOSONA قاموسونه .com نو دوی چې هلته ولاړ سي ویډیوګانې هم پرتې دي ښوونیزه نصیب الله جان ټکی معنا ډاټ نه په پښتو کې
.com ښه قاموسونه .com ورې چې دی ټیوټوریلز په یوټیوب کې هم شته چې چاته ورښیي چې دغه پاڼه څوک څنګه کارولی شي. ښه د څو ژبو قاموسونه تاسې آنلاین کوي؟ 23 قاموسونه دي چې پکښې کې په ټولیزه توګه 11 لکه څخه زیات اوس الفاظ دي چې په معناوې په نورو ژبو لیکل سوي دي او د دغو ژبو 11 لکه پښتو نه په هغه کې مطلب انګلیش پښتو هم حسابل کیږي هغه لومړۍ ژبه ټوټل چې دي 11 لکه څخه زیات لغاتونه دي چې په بله ژبه ترجمه سوي دي خو په دغو کې یوه ژبه همیشه پښتو وي. ښه یعنې څه چې قاموسونه پراته دي یا اوله ژبه پښتو ده یا دوامه ژبه پښتو. دغه 22 قاموسونو کې کومې ژبې دي مثلا لکه دا فرانسوي ډېرې زیاتې دي الماني ته نومونه انشاءالله تر 28 څخه زیاتې دي په هغې کې چینایي دي په هغې کې پښتو چینایي دي فرانسوي ده الماني ده ایټالوي ده فرانسوي ده اردو له لبده مرغه نسته هغه ما زه کار پر کوم انشاءالله په رانږدې وخت کې به د خیر زما دا قاموس هم چاپ سي چې هغه پښتو اردو قاموس دی د دې ترڅنګ روسي یعنی نارویجي ډېرې زیاتې ژبې دي سویډني ډنمارکي دغه ټوله قاموسونه عربي له بده مرغه هم نسته تر اوسه پورې عربي نسته. ولې لاسرسی نه دی ورته سوی که عربو پر خپلو قاموسونو ډېر کار کړی له بده مرغه ما داسې څوک پیدا نه کړلی سوای چې په دغه زما د پروژې په چوکاټ کې دغسې یو قاموس راسره ولیکي او له بده مرغه زما عربي نه ده زده کنې زما دپاره چې رښتیا سې لومړیتوبه عربي قاموس درلودلی خو انشاءالله امید شته چې په آینده کې ډېر ښه ډېر په زړه پورې. احمد جان صاحب ولکه نن مازدیګر چې څنګه تیر سو داسې به تېره سي دا ستا لیونۍ مینه نو څنګه دا اویا کلن ژوند ته چې وګورې بسر په پوس وې یاره ډاکټر صاحب څومره دوستان وه څه په ریډیو کې ځلان صاحب دې خدای وبخښي قدوس صاحب و میر هغه دغه حسرت صاحب یوسف ګل وردګ مرحوم نه دا څونه خلک وه عجبه ښه ملګري وو عجبه خلک وو او زه چې کله کله یاد کوم راهي صاحب خدای دې وبخښي څنګه ښه خلک وو بشیر صاحب هم زما خیال چې بشیر بلوڅ زموږ سټیشن ډایرکټر و که نه هسې دیم د پروګرام سړی و خو دا و چې بیا وروسته دی چې سرویس ته راغلی نو بیا دغه سو سټیشن ډایرکټر سو خو بشیر صاحب تاسې خبره وکړه بشیر صاحب ډېر یو عجبه سړی و یوازې دا نه چې یا د بلوڅ لیکن پښتو پروګرام یې اوریدی ازرګي پروګرام یې اوریدی اردو پروګرام یې ټول پروګرامونه یې اوریدل. ښه تاسې یقین وکړئ یو ورځ زما په ډیوټي روم کې ډیوټي وه ایز ا ډیوټي افیسر نو بلوچي پروګرام روان و دا اوس ما ذهن ته نه راځي یو لفظ بلوچي کمپیر چې لفظ یې غلط وویل خو ما نوټ کړي هغه ساعت مې نوټ کړي چې یاره دا توره یې غلط وویلې په دې کې چې ګورم داسې یو 15 منټه لا نه دی شوي چې فون راغلی څوک ما ځان ستا ډیوټي ده ما دلته دا بلوچي کمپیر ته بلوچي پروګرام اورې ما چې دواړه چینلان دی زه اورم نو ویل دلته دا بلوچي کمپیر دی چې دا خبره ما لفظ ورته ویل ما دا لفظ زما په خیال چې غلط نو تاسې خپله سوچ وکړئ چې سټیشن ډایرکټر او هغه یو تورې نوټۍ د ریډیو څخه ډېر اعلی دا خو ډېر د کردار خلک وه ډېر د کرکټر خلک وو د ژبې سره د وطن سره د ریډیو په حواله خو ډاکټر صاحب زموږ په ریډیو کې چې کوم خلک تېر سوي دي لکه تاسو چې ذکر وکړئ مرحوم ځلان صاحب او داسې دا نور دوی په حقیقت کې د خپلې ژبې سره که بلوڅان وو که پښتانه وو د خپلې ژبې سره یې ډېره مینه وه په اخلاص به پروګرامونه کول منت به کوي خواري به کوله نو دغه نتیجه به دا وه چې آوټپوټ به ډېر شو ډېر احمد ولی جان دغه ستاسې قاموسونه .com چې تا یاد کړئ تقریبا داسې ورځنی ایوریج اوس چې وباسي څونه خلک یې د ورځې ګوري د سرچ په اندازه کې حساب کو تقریبا تر 500,000 څخه زیاتې پوښتنې کېږي هلته یعنې تر 500,000 څخه زیات د ورځې سرچیز وو 50,000 کسان و دې ته رجوع کوي ډېر اعلی دا په دې کې اکثریت د کومو خلکو وي لوستونکي دي
د میډیا خلک دي څوک دي عام خلک دي ځکه چې زما خپله تعلق د میډیا سره دی نو څه چې میډیا والا زه پیژنم اکثره چې د نورو ژبو څخه ترجمه کوي یا که صحافیان دي که لیکوالان دي هغه د قاموسونو ټکی کام څخه کار اخلي اکثره دغه لیکوالان دي خو نور عام خلک هم چې کوم شاګردان دي سټوډنټس دي محصلین دي هغه هم د قاموسونو ټکی کام څخه و دې ته دې پام څنګه سو کوشش وکړم چې لنډ وایم ځکه چې وخت مو لنډ دی دا داسې دی چې په جرمني کې یو محفل و دا قصه مې څه وارې کړې ده هغه وخت کې زه ډېر ځوان وم نو یو پروفیسر راغلی و چې هغه ختیځپوه و یعنی اورینټالیست و هغه څخه ما پوښتنه وکړه مال تاسو په دا جرمني کې د هرې ژبې انسټیټوټونه لرئ د پښتو دا ولې نسته نو دا یو ډول د پیغور په شکل راته ویل چې په پښتو کې تاسو څه نه لرئ حتی یو ښه قاموس لا نه لرئ چې د هغه پر اساس باندې موږ و شاګردانو ته و محصلینو ته درس وویلی سو نو پیغور ډېر بد خوند راکړی او بیا ما ځان سره فکر وکړی چې زه به د دا پیغور جواب څنګه وایم نو بیا دغه قاموسونه ټکی کام پروژه مې تاسیس کړه او دا د هغه استاد محترم د هغه پیغور جواب کولی سو چې ورته پښتون شوې ډېر ښه ډېر په زړه پورې یو څوک په اړیکه کې دی السلام علیکم وروره ته زما غږ اورې دیوار ښه غږ درځي وروره ته ستړی مه سې څوک خبرې کوې محمد فاروق کاکړ خبر کوم چې صاحب کوم تاسو شاید په خیریت خیر اوسې دیوار صاحب غږ یې ډېر قرار دی زه پوره نه اورم الو غږ درځي اوسې صاحب بله تا محمد فاروق خبرې کوم محمد فاروق خبرې کوم چې صاحب تا ته او ستا ملګرو ته د اختر مبارکي وایم خیر اوسې ستا دې مبارک سي قربان سم رفیقي صاحب پوه خلک سره داسې پوښتنه مې دا ده د پښتو تاریخ د حواله پښتون تاریخ څوک وایي د 15,000 کاله زوړ بنیامین علیه السلام تاریخ دی او څوک وایي د 1400 کاله څخه د کیس بن عبدالرشید نو د کیس بن عبدالرشید اویا یا 2 یا 15 یا کسانو نو دا ما دا جواب غواړم په شارټکټ الفاظو کې چې دا خو 15,000 کال او د 1400 کال ډېر فرق دی شپږ دېرش سره نو دا اویا کسان خالي پراته وو بنیامین علیه السلام باید دا پوښتنه ډېر تحقیق مې کړی دی نه یم په پوه سوی دی خیر اوسې فاروق جانه اول خو زه تا ته آفرین وایم دغسې بېخکي شیان باندې باید سړی چورت ووایي نه چا د رسۍ سر په لاس درسي بیا په خپله مسله حل کېږي که خدای کول بله پوښتنه خو به نه وي زما زړګی ډېره مننه خیر اوسې احمد ولی جانه جواب یې کوې که زه دغه ورکړم جواب به تاسو ورکړئ خو زه به د خپل ورور ته ووایم چې حال ډېر مهمه دی او مستقبل ډېر مهمه دی سیدي څوک باید ماضي ته یوازې په پرون کې چې زه د چا زوی وم او د چا لمسی وم هغه کفایت نه کوي باید د ځانه څخه هر یو پوښتنه وکړو چې اوس څه شي کوو او راتلونکی به مو څنګه دا ښه خبره ده البته وروره نو دلته خو هغه نه یا په ذهن کې هغه شی بند سي نه نو زه به کوشش وکړم چې هغه په لنډو ټکو کې ستا د ذهن لږ تشفي وسي وروره د په شپږمه هجري کې چې مدینه منوره کې حضور اکرم صلی الله علیه وسلم چې مدینې ته هجرت وکړي په شپږمه هجري کې قیس عبدالرشید سره د دغه سیمې د ځینو مشرانو چې څوک وایي شمېره شپېته وه څوک وایي اویا وه مختلف مورخین مختلف عددونه ښیي چې دا ورسره وه نو ورله په دربار نبوي کې ایمان راوړي نو دغه اوس چې کم تاریخونه دي دغه د زموږ شجرې دی ګواه تر قیس عبدالرشید رسوي لیکن نو د قیس عبدالرشید زړه سابقه چې ده هغه خو نو دغه څو زره کاله چې تښی یا مختلف مورخین مختلف زرونه کلونه ورته اټکلوي نو هغه خلک دي چې را روان دي یو نسل دی یو مذهب دی یعنی بعد از اسلام د قیس عبدالرشید احوال په پښتنو کې را روان دی لیکن د اسلام د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو له مخه چې د قیس عبدالرشید کم حالات وه د کورنۍ د نیکهګان ور نیکهګان پیړۍ
نو دا زرونو کلونه په هغه تشکیلوي. نو هیله لرم چې ته به خپلې مطالعې ته هم دوام ورکړې. خو دا د احمد ولي خبره په دې ډېره ضروري ده چې موږ ته په حال کې ډېرې خبرې پېښې دي، پر دغه باندې هم لږ خاشه فکر کوه قربان. که اجازه وي زه به یو لنډ د خپل ورور ته بیا هم جواب ورکړم. تر کوم ځای پورې چې زه خبر یم یو ډبرلیک یا کتبه چې موږ تاسو ورته وایو هغه د هفتلیانو د وخت ښې موندل سوې ده چې اوس په انګلستان کې ورباندې استاد سیمز کار کوي، ویلیام زیمز کار کوي. نو دغه فکر کوم هغه در ټولو پخوانی کتبه ده یا ډبرلیک دی چې په هغه کې د پښتنو ذکر راغلی دی چې هغوی قاضیان و او داسې لوړ مقاماتو کې دوی دندې درلودې، وظیفې درلودې. دا د کم عصر؟ دا فکر کوم هفتلیان 300 د کریسټس د زیږیدنې څخه وروسته. یا دا خو ډېر را په دې خوا ده، یعنی دا خو 2.5 کاله شاوخوا سوه، لیکن د دې څخه ډېره زړه سابقه. مقصد مې دا و چې یعنی مستنده ډبرلیک صرف د دغه وخت ښیي. تر کوم ځای چې زه خبر یم هغه وروستی مستند دغه. نو احمد جان خوشحال صاحب، ستا په ریډیو کې یو مشهور پروګرام ګلڅانګه خوند کله کله چې په ذهن کې هغه د میموري کې هغه پخواني یادونه راشي، څه وایه وکتونکو ته ګلڅانګه کیدای شي دغه اثر یو څوک دا وخت خپرونه ګوري؟ ډاکټر صاحب خبره داسې چې هغه پروګرام زه خو کله کله سوچوم زوم چې شاید چې زه پیدا سوی دغه پروګرام دپاره په کوم انداز یا په کوم ډول چې هغه پروګرام د شپې به کېدی، د ورځ به موږ په خوب خیال کې دا پروګرام به یا د نن شپې چې کوم پروګرام دی هغه به دومره کامیاب وي. هغه دا و چې څرنګه به د نن پروګرام چې هغه به تر پرون د بهتره و، د پرون پروګرام به دا بل دغه طرف پروګرام را دغه نوي ځوانان دا اوس سات د مخه چې نصیب الله جان فون راته کړی دا خو بیخي تنقیدي. نو هغه به وایي دوی د کوم پروګرام تعریف کوي؟ داسې یو ټوټه دې په یاد ده یا د سکریپټ په ذهن کې دې یو شی شته یا په هغه رقم ادایګي باندې کتلی شي اورېدلی شي؟ په بنیادي ډول پروپاګنډا پروګرام و. هو په هغې کې د ګورمنټ چې کوم پالیسیان وي، د حکومتي پالیسیان چې د هغه به پکښې بیانېدلی. خو په آخر کې موږ یو مناجات به مو ویل. ډېر ښه. بلکل د پروګرام په پای کې چې پروګرام هم ختموي نو یو دعا به وه. هغه دعا که په هغه ریدم کې لږ کتونکي واوري نو په هغه خو بهرحال کوشش کوم. بیا به دا خلک به وایي احمد جان زوړ سوی دی نیسي ویلی یا ویل خو زما انشاءالله تعالی. خو هغه ځکه چې هغه جلا کیف و، خو خیر ته کوشش وکړه که دې هغه پر ځان راوست. هغه لکه څرنګه چې ما تاسو ته ویل ازمو کې هغه دعا وه، په اخر کې موږ دعا کوله. نو یوه دعا وه چې هغه زما تر اوسه پورې په یاد ده چې لویه خدایه لویه خدایه زما وجود دومره غټ کې پروردګاره چې په دوزخ کې د بل انسان دپاره د بل چا دپاره ځای پاته نسي. امین یا رب العالمین. د دې سره به بیا پروګرام پای ته ورسي. ډېر اعلی، ډېر په زړه پورې. احمد ولي جان، شعر دا خو د نثر د تحقیق کارونه دي. شعر سره علاقه او دلچسپي او شوق او ذوق؟ زه صرف منظوم نکلونه بعضې وخت لیکم او د کوچنی ټکی کام په نوم باندې د ماشومانو لپاره یو انټرنیټ پاڼه لرم. نو په هغه کې د ماشومانو لپاره نکلونه لیکم او مصنوي زیات وخت لیکم. نو کشکې یو شی کتونکو ته واورئ چې ښه. دا یو دی نکل دی چې تکیه پر چا. یوسف خندل لږ په خپل ځان کې په مسکاو بیولي ورونو چې دی څنګ ته د یو څاو. همدا ورور یهودا ورته ګویان سو، دی له یوسفه په سوال او په پرسان سو. ته ولي خاندې چې د اچو کوهي ته، دی بیرونکي تور تاریک او ډوب سهي ته. یوسف ویل تل به مې دا کول فکرونه چې رب راکړي لس په شمېر مشران ورونه. ما نازوي ما به ساتي تل له زیانونو، هغوی به ما همیش ژغوري له تاوانونو. د پلار زامن چې ما همیش بلل ساتونکي،
رب مسلط کړل راته نن همڅا کیندونکي زه زیات غلط وم پر بنده چې مې تکیه وه زه بې خبر وم د شیطان دا توتیه وه اوس مې تکیه ده صرف پر رب هغه کافي دی ټول مې عادي دي صرف هغه همیش باقي دی. ډېر اعلی ډېر اعلی ډېر په زړه پورې. ژوند مطمئن تل به خوشحال تل به آرام وي که دې تکیه پر ذوالجلال والاکرام وي. واه 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 ډېر اعلی. یو بل که داسې یو چې ستاسو وخت زه حلاله غوښه ښه و یو سړی راغلی قصابۍ ته په سلام سو پس له سلام څخه قصاب ته په کلام سو ته قدرمن او ته مشهور په ټول بازار یې تجربه کار او لوی ماهر ته د خپل کار یې نن مې راوړي دي و تا ته څو سوالونه غواړم زه ستا څخه دقیق څو جوابونه ما اورېدلي داسې څو چې قصابان سته پلوري د خرو غوښې چې داسې ظالمان سته رانیسم کله چې زه غوښې په بازار کې زه په خپل کلي کې یا لیرې په کوم ښار کې څنګه به پیژنم چې غوښې دا د څه دي دا د وزګړي دي د خره که د پسه دي. قصاب چې واورېدې خبرې نو ګویان سو هغه سړي ته ډېر جدي او په بیان سو آیا حلالي که حرامې دي زما وروره جیب ته دې لاس که او پیسو ته دې وګوره. پیسو ته دې وګوره چې پیسې دې حلالې دي که حرامې په هغو پیسو هغه غوښه ده. ډېر اعلی. که په حلالو پیسو رانیسې ته غوښې هغه حلال یې ښایستې دي ستا د خوښې که په حلالو پیسو رانیسې ته غوښې هغه حلال یې ښایستې دي ستا د خوښې خو که حرامې دي پیسې وي بیا د خره دي ښکاره هر څومره که د چرګ یا د بل څه دي. څوک په حرامو چې ګټي ځان ته رزقونه څوک په حرامو چې ګټي ځان ته رزقونه هر څه چې خوري ورته حرام دي لکه خرونه. بېشک ډېر اعلی ډېر په زړه پورې. احمد ولی جانه زما خوش قسمتي دا ده نن مې احمدین دواړه مېلمانه احمد جان ګران او احمد ولی اڅکزی. نو وخت بیخي چابک پر ختمېدو دی د کتونکو په نوم که پیغام بس هغه دوستان چې زموږ دا پروګرام ګوري ټول ته یو ځل بیا د اختر مبارکي وایم په زیاته بیا هغه دوستان چې ومې نه کولی سوای چې نن یې کورو ته ورسم نو د دغه ځای څخه ټولو دوستانو ته د اختر مبارکي وایم. او احمد جان ګران صاحب زه به دا ووایم چې د خپلو ځوانانو ته دا ویل غواړم چې ګلو ځوانانو تاسې خپلې ژبې ته توجه وکړئ بلې چې نورې ژبې هم زده کول غواړي که نه چې نورې ژبې زده کول که لوی کمال دی خپله ژبه هېرول بې کمالي. ډېر اعلی ډېر په زړه پورې. کتونکو رښتیا خبره خو دا د دې دا ښایسته ښایسته پیغامونه او دا د اختر شیبې او نیکمرغې ورځې کوشش وکړئ مینه خوره کړئ کینه او نفرتونه له منځه یوسئ. ژوند ډېر لنډی دی. دغه د سا سپڼسی تر وریښمین سپڼسي ډېر باریک دی. ګوره کله وش کیږي نو د هغه د مخه چې بیا یو څوک په هغه ژوند کې چې هغه ابدالابد دی هغه بیا ختمېده نه لري په هغه کې چې پر شرمندګي سره مخ یي نو تر هغه دا ډېره ښه ده چې په دې دنیا ته داسې یو کار وکړې چې د پروردګار د مخلوق د شرافت حق ادا کړې. ستاسې د توجه څخه یو جهان مننه. ډاکټر رفیقي غواړي اجازت د خدای په امان.